د کندوز ولایت د امنیه قومندانۍ اړوند د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلین په تیره یوه اونۍ کې د 14 تنو مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکوي. دوی وایي دا کسان د امنیتي ځواکونو لخوا د غلا او قماربازۍ په تور د ښار په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي او دوسیې تر لومړنیو څېړنو لاندې دي. د کندوز ولایت د امنیه قومندانۍ د مدیریت جنایي زیرکو او بیدارو کشفي پولیسو 14 تنه د مختلفو جرایمو په رابطه گرفتاره کړي دي چې هغه مختلف جرایم عبارت د غلا څخه یعنی معنا سرقت او څه نه څه د قماربازۍ په رابطه نیول سوي دي. فلحال زموږ سره بندیان دي په نظارتخانه کې دي. نو تر دوسیې بشپړېدو وروسته به انشاءالله دوی عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارل سي. د کندوز ولایت مجاهد فروره ولس ته مو دا پیغام دی او ډاډ ورکوو انشاءالله العزیز چې زموږ کشفي ارګانونه به شپه و ورځ د دوی په خدمت لګیا او د دوی خدمت به کوي، د دوی امن به ساتي. په ورته وخت ښاریان د جنایي جرمونو په کنټرول او د مجرمینو په نیول کېدو کې د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي او په دې برخه کې ترې د لا هڅو غوښتنه کوي. دا کسان په داسې حال کې نیول کېږي چې څو ورځې وړاندې هم د امنیتي ځواکونو لخوا د بېلابېلو جرمونو په تور یو شمېر نور مجرمین هم نیول شوي وو.